ننګرهار کې د تولیدي فابریکو د پرمختګ پر وړاندې لوی خنډونه ناامني او د برېښنا نشټون دی. د سوداګرۍ او صنایعو ریاست چارواکو د یو خبري کانفرنس پر مهال ویل که څه هم اوس مهال په دې ولایت کې 203 فابریکې فعالیت کوي خو لا هم غني فابریکې د ناامنۍ او د برېښنا نشټون لامل په ټپه ولاړې دي. د یاد ریاست مسولینو ویل که حکومت ورته د برېښنا او امنیت برخه کې لازمه پاملرنه وکړي نو هم به فابریکې فعالیت پیل کړي او لدی سره به په تولید او صادراتو کې هم د پام وړ ډېر اختراشي. لوی ستونزه چې د لوی ننګونه چې د ټول هیواد په خطا کې مشته او په ننګرهار کې زیات دغه د پارکونو او د سوداګرو د امنیت نه خوندیتوب دی. معنا دا چې په خوندي امنیت نشته دی. که چېرته امنیت یوازې د امنیت او د برېښنا ستونزه حل شي موږ به په دغه تر زرو زیاتو د فابریکو د ظرفیتونو په پارکونو کې نو په یو کال کې کېدای شي چې سلګونه فابریکې فعال شي او لسګونه زره ننګرهاریان او د هیوادوال به پکې مصروف شي. د یاد ریاست د مسولینو په خبره اوس مهال په فعال فابریکو کې شاوخوا 11,000 کسان په بیلابیلو برخو کې په کارونو بوخت دي. دوی له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د سوداګرۍ پراختیا او فابریکو ښه فعالیت په موخه کافي برېښنا برابر کړي.